الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. زما قدرمنو مؤمنانو ورونو، نن یو مهم مطلب د سره شریکوم. هغه دا چې قرآن عظیم شان او د اسلام مقدس دین، مقدس شریعت دا د موږ د تاسې او د ټولو انسانانو لپاره تر قیامته پورې دین او شریعت او قانون ده. نو مسلمانانو ته پکار ده چې په هر وخت او په هر زمانه کې له خپل دین او له خپل شریعت او له اصولو د دین او د شریعت څخه داسې استفاده وکړي لکه په همغه وخت او په هغه قرن کې چې دا دین او شریعت دوی ته راغلی او قرآن عظیم شان دوی ته رانازل شوی. دا ځکه چې دا قرآن دا فقط د صحابه او تابعین او تبع تابعینو د دور لپاره نه و راغلی، یوازې د عربو لپاره نه ده، دا د ټولو انسانانو لپاره ده. الله سبحانه وتعالی په 21 او 22 آیت مبارک کې الله جل جلاله راته خطاب فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الناس، اے انسانانو، که عرب یاست که عجم، که تور یاست که سپین، که د شرق یاست که د غرب، که د شمال یاست که د جنوب، که د 1500 قرن مخکنی انسانان یاست او که د 15,000 کلونو وروسته انسانان یاست، تاسې ټول انسانان یاست. او الله عزوجل راته خطاب فرمایي چې دو انسانانو اعبدوا ربکم، یا الله بندگی کوي او بندگی د رب خپل کوي او د رب د قانون تطبیق او تمثیل کوي په خپل ژوند او زندگی کې. بناءً دا آیت مبارک 23 او 22 د آیت د سورة بقره د آیاتونه د سورة بقره دي او په شروع د قرآن عظیم شان کې په شروع د سورة بقره کې الله عزوجل را لېږلي فصل بیان د کتاب د الله چې الله جل جلاله راته فرمایي ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. دا قرآن د الله بېشکه او بیریبه کتاب ده چې هدایت کوونکی د متقیانو پرهیزګارانو لره، متقیانو مؤمنانو لره. نو د کتاب الله له یادولو وروسته او د متقیانو او د مؤمنانو له بیان وروسته د کفارو او د منافقینو له بیان او له علایمو او له نشانو وروسته په دغه 21 او 22 آیت مبارک کې الله عزوجل د قرآن عظیم شان د ټولو علومو فنونو چې و فنون او و علوم دي د هغو اجمال ذکر کړی ده او دا مخته تنبیه الله جل جلاله را کوي چې د تاسې دا درغلی قرآن عظیم شان فقط د عباداتو د احکامو برخه نه ده، دا د یو انساني زندگی بلکې د دنیا د زندگی او د دنیا د ادارې یو بهترین او جامع قانون ده. په دې قرآن عظیم شان کې و فنون او و علوم بیانیږي او د مسلمان ذمواري جوړیږي چې له و سره علومو د قرآن عظیم شانه دی برخه ولري، حصه کې ولري او علم پې ولري. څه ناڅه اول کې علم د عباداتو د احکامو ده، دوم علم د طبیعیاتو ده،
دریم علم دی ځمک پیژندنې چې جیولوجي ورته وایي اراضي و علم ده. څلورم علم دی اجرامو ده چې فلکیات ورته وایي. پنځم علم دی میاهو ده چې هیدرولوژي ورته وایي. شپږم علم دی مادې او د تغیراتو د تحولاتو د مادې د کیمیا ورته وایي. او وم علم دی احیا او د ژوندسارو ده چې بیولوژي او زولوژي ورته وایي. دا په دې دوه آیاتو کې مجملا الله جل جلاله ذکر کړي او مخ ته درس او تنبیه راکړي چې د قرآن عظیم شان پاته محتوا او ټول قرآن عظیم شان په همدغه وو مضامین او وو علومو باندې مشتمل ده. اوله اشاره په دې کې ده چې الله عزوجل د عبادت او د احکام او علومو ته اشاره کوي او اجمالا یې راته ذکر کوي. فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ټولو انسانانو عبادت کوي د رب خپل. د اعبدو په امر سره او وروسته د دې آیاتونو په اخر کې د فلا تجعلوا په نهي سره دغه ابتدا او انتهای د عباداتو د احکامو په اشاره باندې نیولای، په اجمال باندې نیولای، احاطه کړی. په سر کې امر، په پای کې نهی ده. نو علم د عباداتو ته اشاره ده او دوم علم د طبیعیاتو ته اشاره الله عزوجل د آیت په دې حصہ کې کوي چې الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. د هغه رب عبادت کوي چې پیدا کړی تاسو او د هغه رب او هغه خلق او هغه خلائق پیدا کړی چې مخکې له تاسو خایس تاسو له الله څخه د الله له عذاب څخه ځانونه بچ کړئ. دې کې علم د طبیعیاتو ته اشاره ده، د خلقت او د ایجاد او د طبیعت ذکر کې سوی ده. دریم علم دی ځمک پیژندنې او د جیولوژي علم ده چې الله عزوجل فرمایي الذي جعل لكم الارض فراشا. هغه رب عبادت کوي چې مځکه یې تاسو ته فرش ګرځولي. دریم علم دی اجرام او فلکیه علویه ده چې فلکیات ورته وایي. الله سبحانه وتعالى فرمایي والسماء بناء، او د هغه رب عبادت کوي چې اسمان یې درته چت جوړ کړی ده. او پنځم علم دی میاهو چې هیدرولوژي ورته وایي. د دې ذکر د الله عزوجل فرمایي وانزل من السماء ماء، الله له اسمانه اوبه رالیږلي، نو اوبه یې راکوزې کړي او د دې اوبو په ذریعه باندې د هر شي ژوند او زندگی ده. او شپږم علم د مادې او د تغیراتو د تحولاتو د مادې د علم د کیمیا ورته وایي. الله عزوجل فرمایي فاخرج به من الثمرات. دغه اسماني اوبو پر نازلولو سره الله پاک تاسو ته ثمرات را پورته کړي دي، را زرغونه کړي دي. له یو کلکو او سختو دانو څخه ملایم نبات را زرغون کړی ټوکولی او بیا یې هغه یو مدار ته رسولی ده. په هغه کې بیا ازهار و ګلان و وښکالې پیدا کړي دي، په هغه کې بیا حبوبات پیدا کوي او هغه کې بیا د تاسې دپاره د روزي بندوبست. نو علم د کیمیا ته کې اشاره ده. او الله عزوجل فرمایي چې رزقا لکم، دا د اسماني اوبو باندې را ټوکېدلي ثمرات دا روزي ده د تاسې دپاره. ولې تاسې احیا یاست، په دغه حیاتي امورو باندې، په دې حیاتي اشیاو باندې د تاسې حیات تأمینیږي او تاسې ژوندساري یاست، ژوندساري رزق و روزي ته ضرورت لري. نو الله عزوجل اجمالا
د علم الاحیا چې بیالوژي او زولوژي ورته وایي دې ته اجمالا اشاره وفرمایله چې رزقا لکم تاسې پار روزي ده او په اخر کې الله عز وجل فرمایي فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون د الله عز وجل دا عظیم نظام چې په حرکت کې راوستلی ده او چالان کړی ده نو تاسې د هغه واحد رب د هغه واحد الله عبادت کوئ او له هغه رب سره اندادو شریکانو بوتان متان دا شیان په عبادت کې مه نیسئ وانتم تعلمون او تاسې علم هم په دې باندې لرئ ما قدرمنو مؤمنو ورونو ما هدف په د دې آیاتو د دې موضوع له بیانولو څخه دا ده چې د موږ تاسې علمای کرام خصوصا په یو سوچ کې دي د دین علما چې هغو سره دا فکر ده چې موږ د دین عالمان یو او بیا داسې یو عندیه هم ورسره ده چې کله د دین عالمان یو د قرآن عالمان یو نو خو جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علوم په قرآن کې دي خو د انسانانو فکرونه ترې قاصر دي نو موږ خو د ټولو علومو ماهران او عالمان یو پوهان یو نو موږ د دنیا په وظایفو کې د یو نظام په وظایفو تصاحب کولو کې د هرې وظیفې صلاحیت لرو هم د اقتصاد د وزارت صلاحیت را سره ده هم د طب د وزارت صلاحیت را سره ده هم د تجارت را سره ده هم د معدنیاتو را سره ده د دې ټولو لیاقت له موږ سره ده ولې خو موږ د دین عالمان دا غلط فهمي له دې راغلي چې حقیقت دا ده چې که موږ د حق سترګې رڼا کړو چې د موږ ننني شرعي او دیني علومو عالمان چې ځانونه بولي هغه فقط په عباداتو په احکامو کې د قرآن عظیم شان لغه وګانه علومو چې له هفتګانه علومو څخه فقط په عباداتو په احکامو کې هغه علم لري له هغو په هغو کې مهارت لري او دا نور شپږ علوم چې دي موږ چې کوم دیني طبقه ده او شرعي عالمان ځانونه بولي دا ځانونه بولي ځکه ورسره وایم چې موږ باید داسې سوچ ونه کړو چې د جیالوجي عالم د فزیک عالم د فلکیاتو عالم د هیدرولوژي عالم د کیمیا عالم د بیالوژي عالم دا دیني عالم نه ده شرعي عالم نه ده او دا علوم دیني او قرآني او شرعي نه دي چې دا یوه باطله عندیه د اسلام د دښمنانو له وجې په مخ کې داخله سوې ده دا ټول قرآني علوم دي دیني علوم دي د دوه آیاتو کې چې کوم مجملاتو ته اشاره سوې ده د دې مکمل تفاسیر بیا د قرآن عظیم شان په محتوا کې دي په مضمون کې دي او هغه د احکامو د عباداتو علوم خو ټول علماء کرامو ته معلومیږي چې هغه اشهر قول د علماو دا ده چې له 500 آیاتونو څخه د احکام او د عبادات فهمیدلي دي مستنبط سوي دي او له هغه ما سوا د احادیثو له جملې څخه بنا پر مشهور قول باندې له 500 احادیثو څخه را ټوکېدلي دي را مستنبط سوي دي او نو دا د قرآن عظیم شان 6,000 آیاتونه په څه باره کې دي دا په لکهاو احادیث مبارکه په څه باره کې دي د دې څخه موږ صرف نظر یو حقیقت دا ده چې دغه ټول علوم چې د انسان ژوند ضرورت ورته لري د الله بندگانو ته منافع رسیږي دا ټول دینی شرعي او اسلامي او قرآني علوم دي البته د ځینو منافع په آخرت کې په باندې مرتب دي چې هغه ته اخروي علوم ویل کیږي او د ځینو منافع دلته په دنیا کې هم په باندې مرتب دي چې هغه ته دنیوي علوم ویل کیږي په اخروي او دنیوي سره تقسیم کېدای شي او په شرعي او غیر شرعي سره تقسیم دا غلطه ده او دا د کفارو د هغه قسم خوړلو د اسلام او د حق او د دین د دښمنانو له طرفه او د مسلمان امت کې جایز سوې ده الله دې موږ له دې غلط فهمي څخه وساتي نو بناء د موږ علمای کرام فقط دغه یو پناه علم لري
چې عبادات او احکام او معاملات دي. نور له دې نورو شپږو سره علومو بې برخې دي. ما وویل چې داسې لا بې برخې دي چې حتی هغه شرعي او دیني او قرآني علوم نه بولي العیاذ بالله. بناء ضرورت دې ته ده چې موږ په خپل نصاب دی تدریسي باندې علمي نصاب باندې داسې عمیق فکر وکړو. موږ ولات امور دي، موږ مشران داسې یو کاري انجمنو کاري ټولۍ وټاکي دي، ماهرو عالمانو، د پوهو دانشمندانو، د هغو کسانو چې هغو دنیا هم لیدلې ده، انسانان یې لیدلي دي، ادیان یې مطالعه کړي دي، تقابل د ادیانو یې مطالعه کړی. یو محیطي عالمان نه وي، فقط د بدیع المیزان و د قاضي و د فیروز عالمان نه وي، بلکې هغه یو جهانبین عالمانی او نیک عالمانی، تقوادار عالمانی، د هغو یو کاري ټولۍ وټاکي او یو واحد و موحد نصاب د مسلمانانو د اولادونو دپاره، د دوی د راتلونکي نسلونو دپاره مهیا کړي، چې تر 12 صنف پورې یو څوک له عباداتو علم لري، له فزیک علم لري، له جیولوژي علم لري، له فلکیاتو لري، له هایدرولوژي لري، له کیمیا لري، له بیولوژي لري. دې کې څه مشکل نشته. د موږ هغه عمرونه چې په منطق او په زاړه منطق کې چې هوایي جبت و طاق سره کې کوو، چې په هغه کې د موږ قیامتي عمرونه ضایع کېږي، د هغه په عوض موږ باید همدغه علوم چې انسانان ورته ضرورت لري، ټولنې ورته ضرورت لري، آینده نسلونه ورته ضرورت لري، د یو نظام او د مسلمانانو د اسلام او د اسلامي نظامونو بقا کې تامینیږي او تضمینیږي، نو موږ باید په دې نصاب کې دغه علوم شامل کړو. هغه عالی علوم په قدر د حاجت باندې چې څومره ضرورت ته چې د قرآن کریم د الفاظو، د تراکیبو، د جملو او د احادیثو د الفاظو، د جملو ترتیب بیان کړی د صرف و نحو دي عالی علوم دي. د هغو له مکمل رانیولې سره، د مکمل سره رعایت سره موږ باید دا نور فضله علوم، اضافي علوم دا باید وباسو او د هغه په ځای باندې موږ دا علوم تر 12 پورې په دو عمومیاتو کې د موږ دا تفکیک هم ختم شي چې دا د حجرې او د مدرسې طالب العلم ده او دا د مکتب او د لیسې طالب العلم ده. دا تفکیک هم ختم شي چې دا هم د دښمنانو له طرفه کې راغله، دا انشعاب د دښمنانو له طرفه راغله. هم به دا تفکیک ختم شوی او هم به یو موحد نظام جوړ شوی. له 12 مثلا وروسته بیا د هر چا خپل ذوقونه دي، څوک په شرعیاتو کې تخصص حاصلوي، څوک په طب کې حاصلوي، څوک په هر څه کې. الله جل جلاله دې موږ ته د دین او د شریعت او د قرآن عظیم شان په صحیح مطالعه باندې توفیق را نصیب کړي او بیا د الله عمل را نصیب کړي. الله جل جلاله دې راڅخه راضي شي. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم.